تور وي، ژبه به تر سینې پورې زړیږي او لاړې به بهیږي. د شرابي ژبه به په سینې پرته وي او لاړې به بهیږي، او څوک چې ویني پیژني چې دا شرابي ده چې دی په دنیا کې شراب کړي دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا په سینه کې چې د قرآن کریم یو آیت وي او دی شراب وسکي، د چا په سینه کې چې یو آیت د قرآن کریم وي او هغه شراب وسکي، د قیامت په ورځ به د قرآن کریم د دې آیت هر حرف الله رب العزت ته په ډېر ډول دا راولي چې د تندي د ویښتانو څخه به یې نیولی وي او جګړه به ورسره کوي. د قیامت په ورځ چې د چا قرآن کریم سره جګړه وي، هغه لپاره د ویل سخت عذاب دی، یعنی هغه لپاره د جهنم عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې شراب وسکي او د هغه په زړه کې یو آیت د قرآن کریم وي، د قیامت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې د دې آیت هر یو حرف دا انسان د تندي نه نیولی او د الله حضور ته به راکاږي او قرآن به دې سره جګړه کوي. چا سره چې قرآن جګړه وکړي د هغه حال به څه وي؟ د هغه ځای جهنم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي هغه قوم چې په دنیا کې د نشې لپاره سره راغونډیږي، یا شراب سکي، یا تریاکو هیروینو پوډر وهي، یا چرس وهي، الله رب العزت به هغوی په جهنم کې سره راغونډ کړي. خو په دنیا کې د نشو لپاره راټول شوي دي، خو دوی به الله رب العزت په جهنم کې سره راغونډ کړي. یو به په بل باندې ملامتي کوي او یو به بل د ملامتي هم مني چې ای فلانکیه الله رب العزت دې تا تباه کړي، تا زه دلته راوستلم. هر یو به په بل باندې پړه اچوي. نه ځوانانو ورونو، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، ډیر لنډ دی. دا فاسد اعمال، دا فاسد اخلاق، که هغه چرس دی، که هغه تریاک دی، که هغه پوډر دی یا شراب دی، د الله نه ویریږئ پرېږدئ. د الله نه ویریږئ، دا پرېږدئ. الله ته به یو ورځ ورځئ. نن که په دنیا کې د نشو لپاره راټولیږئ، رسول الله وایي چې په آخرت کې به الله دا نشیان ټول په دوزخ کې سره راغونډ او یو ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي څوک چې په دنیا کې زهر څکي، ډېر داسې ورونه او خویندې دي چې هغوی ځان په زهرو باندې وجني، په آخرت کې به الله رب العزت د تورو مارانو زهر په دیو باندې وڅکي. کله چې هغه زهر دوی خولې ته پورته کوي، د څکلو څخه به مخکې د زهرو د تیزوالي له وجې نه د دوی د مخ غوښې به په هغه لوښي او کاسه کې راتویې شي، او کله چې وڅکي د بدن غوښې او پوستکي به یې ترې تویې شي. دوزخیانو ته به په دې ډول باندې هم لا تکلیف رسول کیږي. د شرابو جوړونکی، د شرابو وړونکی، چاته یې چې وړی او د دې پیسو خوړونکی او تجارت کوونکی دا ټول په ګناه کې سره شریک دي. دوی به دا نه چې زه یې خرڅوم خو کمی نه د الله د عذاب نه به خلاص یم، نه اصلي لامل یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د شرابي لمونځ، د شرابي روژه، د شرابي حج نه قبلوي تر څو چې توبه ایستلې نه وي، او که د توبې څخه وړاندې مړ شو، الله رب العزت باندې دا حق دی چې د شرابو د هر ګوټ په بدل کې د دوزخ نوونه او زوی په دې باندې وسکي. رسول الله ویلی دی کل سکر حرام، ټول نشهیي توکي حرام دي، که هغه چرس وي، که هغه تریاک وي، که هغه پوډر وي، که هغه هر څه وي. شرابي چې کله په پلسرات باندې تیریږي، د عذاب ملایکې به خبال نهر ته واچوي. د هرې کاسې د شرابو په بدل کې چې په دنیا کې څکلي دي، د خبال د نهر شراب به هغه ته ورکړی شي. که د خبال د نهر شراب د دنیا په اسمان واچول شي، د هغه د ګرموالي څخه به اسمان اور واخلي. نو ولې د الله نه ویریږئ؟ ولې د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوئ؟ په دې بدو او فاسدو اعمالو باندې اخته یئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو.
دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. فضیل بن عیاض رحمه الله فرمایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. امام شمس الدین ذهبي دا واقعه په خپل کتاب الکبایر کې ذکر کړې ده. هغه وایي چې زه خپل شاګرد ته د زنکدن په حالت کې ورغلم. هغه ته مې د شهادت کلمې تلقین مې ورکوه خو ژبه په کلمې باندې نه روانېدله. دوهم ځل مې بیا کلمه ورته ویله. آخر شاګرد راته ویل چې کلمه نشم ویلی نعوذ بالله زه د شهادت کلمې نه بیزاره یم. لنډه دا چې همداسې بې کلمې لاړه د دنیا نه مړ شو، بې ایمانه لاړ. فضیل بن عیاض رحمه الله هغه فرمایي چې زه همداسې د ژړا په حالت کې ورڅخه ووتلم. د څه وخت وروسته مې په خوب کې ولیدو چې ملائکې اور ته کش کوي. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې تا کلمه ولې نه ویله؟ ده ویل استاذه یو وخت زه ناروغه وم، ډاکټر ته ولاړم، هغه راته ویل ته هر کال یوه پیاله شراب څکه ناروغي به دې ښه شي. ته هر کال یو پیاله شراب څکه ستا ناروغي به ښه شي او کیوینس کې ناروغي به دې لا هم زیاته شي. نو ما هر کال د خپلې درملنې له وجې شراب څکل. دا د هغه چا حال دی چې شراب یې د درملنې لپاره څکلي ول. د هغه چا حال به څه وي چې له نشې لپاره او د مستۍ لپاره هغوی په دنیا کې شراب څکي. د الله حضور ته به دوی هم ورځي. او شرابي چې کله مړ کیږي د زنقدن په وخت کې چې دې توبه نه وي ویستلې د دې به د شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي. شرابي چې په دنیا کې د شرابو نه توبه ونه باسي، مدمن الخمر وي، تل لپاره شراب څکي، چې کله مړ کیږي د دې به شهادت کلمه نه نصیب کیږي، د دنیا نه به بې ایمانه ځي او ځای به جهنم وي. لکه چې تاسو د حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله واقعه هم واورېدله. لکه څنګه چې شراب حرام دي همدارنګه چرس هم حرام دي. چرس د بنګو څخه جوړیږي او علما فرمایي چې د شرابو په ډول دا هم حرام دي. او ځینې علما دا وایي هغه څوک چې شراب څکي او هغه څوک چې چرس څکي دواړو ته به یو ډول سزا ورکول کیږي. او علما وایي چې چرس د شرابو څخه ډیر زیات تاواني دي ځکه چې د چرسو د وجې نه دماغ هم خرابیږي او طبیعت بېننګه کوي تر دې چې سړی غلا، جنګ او وژنې ته لاس اچوي. که هغه شراب وي که هغه چرس وي دا دواړه سړی د الله رب العزت د یادولو او د مونځو عبادت څخه بې پروا کوي. نو هر هغه څه چې تا د الله د یاد نه د الله د عبادت نه بې پروا کړي هغه حرام دي. نو چرس هم حرام دي. او علما وایي چې د شرابي په ډول الله رب العزت به چرسي ته هم عذاب ورکوي. او ځینې عالمان د چرسو د سزا په هکله کې چوپ پاتې شوي دي. هغوی وایي هغه څوک چې چرس کی هغه ته به د شرابي څخه لږ سزا ورکول کیږي ځکه چرس په دماغو کې بدلون راولي خو داسې مستی نه راولي لکه شراب چې راولي. خو په هره طریقه سره شراب هم حرام دي، چرس هم حرام دي. مسلمان دې لپاره نه دی پیدا شوی چې هغه په دنیا کې یا شراب وڅکي یا چرس وهي یا سګرټ یا نور بدو بلا، بلکې دې لپاره پیدا شوی چې هغه الله یاد کړي، د خپل ټول ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو مطابق تیر کړي، دا نه چې هغه په نشو کې اخته وي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. او بل دا چې هغه څوک په دنیا کې په نشهیي توکو باندې اخته وي، که هغه تریاک وي، چرس وي یا شراب وي، په قبر کې به د هغه مخ د قبلې نه ګرځي. امام ذهبي رحمه الله بله واقعه په خپل کتاب کې ذکر کړي. هغه فرمایي عبدالملک بن مروان ته یو ځوان ورغی
او ډیر خفه او په ژړا یې هغه ته ویلې چې امیر المؤمنین ډیره لویه ګناه مې کړې ده، آیا زما توبه منل کیږي؟ عبدالملک بن مروان ورته ویل ستا څه ګناه ده؟ هغه ځوان ورته ویل ګناه مې ډیره لویه ده. بیا عبدالملک بن مروان ورته ویل الله ته توبه وباسه، الله رب العزت د خپل بندگانو توبه مني او د ګناهونو بخښنه ورته کوي. هغه ځوان ورته ویل چې امیر المؤمنین ما قبرونه سپړل، عجیبه غوندې حالات مې ولیدل. امیر المؤمنین ورته ویلې ته دا واقعه ماته بیان کړه چې تا څه ولیدل؟ هغه ورته ویلې چې یو شپه مې یو قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي مخ د قبلې څخه اوښتی دی. زه د هغه څخه وویرېدم، د قبر څخه د راوتلو اراده مې وکړه. چا راته آواز وکړل او ویې ویل چې د دې مړي څخه پوښتنه نه کوي چې مخ یې ولې د قبلې څخه اوښتی. ځوان وایي چې ما ورته ویل چې ولې د دې مخ د قبلې څخه اوښتی دی. هغه آواز کوونکي راته ویل د دې مخ ځکه د قبلې څخه اوښتی چې دې په لمانځه کې ناراستي کوله، دا د دې سزا ده. بیا بل قبر ته ورښکته شوم، ومې لیدل چې د مړي څخه خنزیر جوړ شوی دی، په زنځیرونو باندې تړل شوی او د اوسپنې کړۍ په غاړه کې دي. زه ورڅخه ویرېدلم، د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راته آواز وکړه چې ته پوښتنه نه کوې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ نو ما ویلې چې دا ولې په داسې عذاب باندې اخته دی؟ هغه آواز کوونکي راته ویلې چې ده په دنیا کې شراب څکل او د توبې ایستلو څخه پرته دا مړ شوی دی، نو په قبر کې دې نه خنزیر جوړ شوی. او دریم قبر ته ورکته شوم، ومې لیده چې مړی د اور په میخونو باندې په ځمکه کې تړل شوی دی او ژبه یې د شا خواته راوتلې ده. زه د هغه نه هم ویرېدلم. بیرته د راوتلو اراده مې وکړه. بیا چا راباندې آواز وکړه چې د ده د حال پوښتنه نه کوي چې دا ولې په داسې عذاب اخته دی. نو ما ته وویل شول چې دی به په دنیا کې د خپلو متیازو او د خپلو پلیتیو څخه ځان نه ساته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې عام عذاب د قبر هم د دغه قطراتو د متیازو نه ده چې یو انسان ځان ترې نه ساتي. او بل دا چې د خلکو ترمنځ یې خبرې وړې راوړي، دا د ده سزا ده. بل قبر ته ورکته شوم چې په هغه کې اور بل دی، د هغه نه زه هم ویرېدلم، را ووتلم. د هغه حال پوښتنه چې ما وکړه، ما ته ځواب راغی چې دی به په مونځ نه کو، په مانځه کې به سستي کوله. پنځم قبر مې چې سپړه، ومې لیدل چې قبر دومره پراخ دی چې څومره سترګې کار کوي او په هغه قبر کې رڼایي وه او مړی په خوشحالي سره ویده و او د هغه نه رڼایي خپرېدلې او ښایسته جامې اغوستې وې. د هغه نه زه هم ویرېدلم، د وتلو اراده مې وکړه. بیا ماته وویل شو چې د دې حال دا و چې دی به په دنیا کې د الله رب العزت پیروي کوله، د خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې، همدارنګه د الله رب العزت رضا به تل لپاره دی په خپل ژوند کې تیروله. هیڅکله دې خلاف یعنی د الله د اوامرو د احکامو نه سرغړونه نه ده کړې. نو الله دومره عزت دې ته په برزخ کې ورکړی او الله رب العزت به دا په آخرت کې جنت ته بیایي. عبدالملک بن مروان وی چې دا د ګناهګارانو لپاره پند دی او هغه څوک چې د الله رب العزت پیروي کوي د هغو لپاره دا زیری دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. دا هغه واقعات دي چې امام الذهبي رحمه الله په خپل کتاب کې الکبائر کې د پند لپاره دا ذکر کړي دي. پوره سند به امام الذهبي رحمه الله ته معلوم وي، خو بیا هم د پند و عبرت دپاره دا بهتره دي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او هغه ځوانان چې په دې فاسدو اعمالو باندې اخته دي الله دې هغو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. الله رب العزت دې هغوی په خپل فضل و رحم و کرم سره د دې فاسدو اعمالو نه که هغه چرس دي، شراب دي یا نور نشهیي توکي